نوم مې بشیر احمد دی، د هلمند ولایت اوسېدونکی یم. فعلا دلته د یو کار دپاره کار د مزدورۍ دپاره دیاړۍ دپاره راغلی وم. دلته ماما سره مې هم کله چې میاشت پوره کېدله بیا مې ماما راته وویل چې لاړ شه کور ته، دغه د پیسې واله نور به لاړ شې کور ته. 1500 روپۍ راته ونیولې. ما چې فکر وکړ 1500 روپۍ چې هلته لاړ شم کور ته، خو واړه ماشومان بچي لرم، 4 بچیان هم لرم. چې لاړ شې کور ته، هغه درته وایي بابا 10 روپۍ راکړه، خواري یې هم کړې ده، خو ښځې بچیانو ته چې شی وړونو ته به چې نور مې اصحابو کار پرېښود، رالم دلته راولاړ شوم. همدلته کېناستم چې فکر به مې صحیح شي. هغه نه ډېر تباه شوم، ډېر برباد شوم. پوه شوې چې دې په ځای چې زه ښه صحیح فکر وکړم، یعنې ځان د دې نه راوژغورم، تعامل یې وکړم، زه راولاړ شولم عمل ته کېناستم. نو څنګه نه یم پښېمانه، د جامې نه وتلی یم، د ولس د یو جامې نه وتلی یم، د یو مسجد نه راګرځېدلی یم، د یو چا د خبرو نه یم، د یو خپل د خپل چې ما خپل خپل خو د کور یې ودان ډېر خپلوان به لرم. په دې فکر کې یم چې کله زه ځان ته ورورکه نشه د کمې خوا کړم او کله ځان ته به څنګه وکړم، هغه بچي مې چې هلته پاتې دي هلمند کې، هغه لا رانه هېر شي. ما غوښتنه دا ده چې ما رقم نوی ځوان یې اخته سوی، دا خپله کورنۍ دې داسې نه کوي ورسره چې د سر نه یې ونیسي ما بس ته یې واچوي. د هغه نه هم دماغ ور کمزوری کړي، د هغه نه هم حافظه ور اوټ کړي، د هغه نه هم دی بې مشره و، دی داسې کې کم احساسه کړي چې زه بې څوکه یم. داسې کم احساسي دې نه وراچي، داسې یو دلاوري دې ورکړي، خلاص دې پرې راتېر کړي. دا نشه چې ده دا د هغه ټوله حافظه د انسان د ډېره ضعیفه کوي. یعنې حافظه لکه ممري کارډ چې پرمیټ کړي، داسې د انسان حافظه پرمیټ کوي. دی په شان د وړکي شي، دې ته به ناز ورکوي، لاس په پې تېروي، برته بیا لارې ته صحیح کوي.